د هیواد یو شمېر ښارونو د غیر پلاني ساحو لپاره د بیا رغونې پلانونه بشپړ شوي دي. د کور او ښار جوړولو وزارت ویلي چې د هیواد د ښارونو غیر پلاني ساحو لپاره د بیا رغونې 3 پلانونه چمتو کړي او د عملي کېدو لپاره اړوند ولایتونو ته سپارل شوي دي. د یاد وزارت ښار جوړولو او بیا رغونې عمومي رئیس ډاکټر احمد رضایي ویلي دغه 3 ویزه شوي پلانونه د فاریاب د میمنې ښار د 8مې ناحیې د قطور ساحې د فراه ښار د 4مې ناحیې لویدیځې برخې او د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د 9مې ناحیې د ابو ایوب انصاري سیمې پورې تړاو لري. نوموړي ویلي همداراز د فراه ښار د اسکرآباد او قلعه موزیک د غیر پلاني سیمو د بادغیس د قلعهنو ښار د لومړۍ 2مې او 4مې ناحیو د بیا رغونې پلانونه 15 سلنه بشپړ شوي دي. د کور او ښار جوړولو وزارت ویلي دغه پلانونه د ښارونو د غیر پلاني سیمو د اړتیاو د نفوسو د تراکم، ښاري ترانسپورټ او نورو ضروري ښاري شاخصونو د تخنیکي ارزونې له مخې چمتو شوي دي.